اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په خندا ځوانان خاورو له لاړل او باچاهان د زمانې خاورو له لاړل. پاتې نه شو د دنیا جاویران خلک، د مرګي نه منکران خاورو له لاړل او څو ځاسې په دنیا پسې نښتې. ګوره څومره زرداران خاورو له لاړل. ګرانو اورېدونکو، په نننۍ ورځ باندې موږ خصوصا زما یو ماما زوی جګریار احسان الحق صاحب، سیټي ټیچر ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول پاچا کلی، او زه په خپله جان بادر جان سوز انچارج پرنسپل ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول پاچا کلی، او دا زما تره زوی دی ګل زمان خان، او دا مې د ترور زوی دی طارق خان، دا مې د واره دی ګلزیب خان، او دا مې شاګرد دی سبحان الله. په نننۍ ورځ باندې یو کم دېرشم تاریخ دی، 5مه میاشت ده، 2022 میلادي کال دی. راغلي وو د چکر دپاره نه، دا ظلمکوټ دی جي، دغه برې احسان الحق صاحب ته په خپله دغه ماڼۍ د په هغه طرف باندې دغه نږدې ډنډه ده، دا سندرول کنډو دی. یو عجیبه ښکلا وه، یو ښکلی پروګرام و. دا وخت مازدیګری 4 بجې ټایم دی او موږ واپس د تلو پروګرام کړی دی. زو به زموږ سره نورم ډېر ملګري میلمانه راغلي وو، ډېر زبردست خوند یې وکړو. خو زه دا یو خبره کوم، دا زما یو ارمان دی چې نه به بادشاه پاتې شي او نه به بادشاهي پاتې شي. دا ژوند تېرېدونکی دی، تېر صحت په مثال مړی د لحد دی، مړی چا دی ژوندی کړی په جړه. موږ به دا وایو دا هر څه به دا سیسټم به مي، دا نظام به مي، دا غرونه به مي، دا ونې به مي، دا ماحول به مي، دا فضا، دا کلایمټس به دا ټول هر څه به. خو کاش چې موږ انسان پانی و موږ به نه یو، او دا هر څه به. زما ټولو مینهوالو ته دا مینه دغه ده چې په ژوند کې محبتونه خواره کوي، هر چا ته زړونه پراخه کوي، د زړه نه حسد کنه هر څه، هر چا ته الله پاک خپله برخه ورکوي. رحمان بابا وایي نه د کوره چرته تلم نه وتلم، بې مزله مې لنډېږي لار د عمر، زموږ عمر ختمیږي هر څه ختم دی، ژوند به تېر شي. ډېره مننه، ډېره شکریه. او اوس به په خپله احسان الحق صاحب هم راشي چې دا زموږ یو تاریخي ویډیو پاتې شي، څوک مړه شو نو هغه ژوندي به ګوري. د خیره ښایسته ځایونه دي دا ټوله، صرف د انفراسټرکچر په وجه باندې او د روډز او د داسې نور سهولیاتو په وجه باندې دې طرف ته د چا مخه نشته. نو پکار ده چې سرکار هم دې ته پام او توجه ورکړي. دا اوس موږ ډېر پیادهلار والې ده، دا ښکته علاقې دا ډېر دلته مخامخ دري او ډېر مزېدار ځایونه دي دې طرف ته. خو بس صرف دغه وجه ده چې روډ چې کوم دی نو دا خراب دی. حکومت وخت او داسې نور چې کوم زمونږ واکداران دي د ټولو نه مونږ دا تمه لرو چې یاره هغه دې له توجه ورکړي او دا روډ چې دلته جوړ شي، دلته کې پارکونه راوړلی شي، نور سپاټس دې جوړ شي، ریسټ هاوس دې جوړ شي، دلته کې به هم خلک راځي، خلکو ته پکار او روزګار هم د خیره میلاویږي او نور به هم چې کوم دی نو دا علاقه به مخ په وړاندې لاړه شي. ټولو ته مونږ دا دغه کوو چې تاسو دلته راشئ، چکر له راشئ، هر څوک چې مونږ بالکل ستاسو مېلمستیا کوو، زموږ مېلمانه یې، وروڼه یې او ټول چې